خانجي السلام علیکم. وعلیکم السلام. خانجي ما پسې دغه سړی رالیږلو او ما ته وایي چې خان وایي چې راشه والله چې ما کېړو چې ما وینې په خان باندې څه چلو شو. یو خو خان ته خوراکونه هم ډېر زیات کوې. څه چلو څه خدمت وکړم خان؟ نه قیصریه هېڅ هم نشته دی خو یاره ځو دې منډۍ ته ځکه چې د غیرت او د پښتو خبره ده قیصریه. رور مې په 3 لکه روپۍ څاروی راوستې دي د منډۍ. زه به یې په 15 لکه راولم. قیصریه زه خو دونه نه پوهېږم خو زه یم چې ته راسره لاس ستا په ترو باندې ویل ته والم. څنګه دې خوښه ده قیصریه؟ خانجي ولې نه؟ موږ خو ستاسو نوکران یو ستاسو غلامان یو. هر ځای ته سره ځمه. دا خو د اتوار منډۍ ده والله چې واده له هم درته ځم پردي خیرات ته. خو دا اوس ته څه کوې؟ اوس په دومره غټه غوا څه کوې؟ خو یو وړه د سپکه شان به دې اغوستې وه هسې م شومپړقې د خدای اقربه او په 3 لکه روپۍ چې هغه اغوستې ده او ته اوس په 15 لکه دې نو دا اوس ته قرباني کوې که رور سره دښمني کوې؟ خدای مسلمانه ده ته داسې کوې؟ نه قیصریه پښتو غیرت هم څه شی دی. او خانجي دا خو ما ته ښکاري دې پښتو غیرت خو نکور چینجي احساس کړ. ګپ لګوم خان ما زه تابعدار یم خان. داسې غوا به درله والم غوا داسې مستې او داسې جوبن کې وی چې دا ټول کلي او ولس پرې تماشې د راځي د قربانۍ نه مخکې. راځه چې ځو. چې نامه راله ګورې پاتې رانه ولې رور ته مې نو. نه 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 زه چې درسره یم دواګانې مه کوې. ته خو د دې بډاګي دا کمالونه وګوره که نه خان. خبره ده هسې خو ستا نوکران نه یو تا خو ځان ستاسې نه او وغږي. خو نه د خپل برید در سره ولېږم. نه نه برید نه دا خو برید نه دی چې د ګیا پڼ دی. راځه ته ما دغه پیسې راکېنو نه درکوم. ولې تا اړولې څه ته؟ دا ګریوان دی لاسونه. ګریوان زه به هر څه نیسم. دغه تا پسې مرچکې بدماش خو سره راولم. صبر وکړه. د خان مې د خدای بې خو باسي اوس کم خوا لاړه. موږ ته یې وایي کپړې بدلې که منډۍ ته ځو واپسې دلته هم د ځان نه بدماش ساس کړي دی. یو ورځې وي راشه دا مسله حل کوو دا مسله حل شه. خدای خبر دی اوس څه شو؟ مرچکې بدماش ولې؟ دلته کې مې یو کس سره خوی کړي قرض پیسې مې له ورکړې وې او خیر دغه سپېږمو ومنډل. اوس هغه خپل قرض نه راکوي. نو تاسو ولې خلکو څخه کوئ چې بیا دې خپلې پیسې نشئ اخیستې؟ او زما په علاقه کې دا څوک راپاڅي چې دا دې وارنینګ درکړم؟ دا څوک دي؟ راځه ما سره. یاره خانجي رب خو دې لکې وکړه. مونږ ته دې وي ځو منډۍ ته ځو شابه کپړې بدلې که په مونږ دې کپړې بدلې کړي او ته دلته ناست دې مار او نولې جنګې دا ته څه کې؟ قیصریه دې خوا راشه منډۍ ته ځو خو هسې خو په مرچکي باندې مشهور نه په مرچکي بدماش. ته راشه بچې که نه دلته ما سره خوا کې کښېنه تا ته زه یو سبق ښیم. یاره خانجي د اتوار ورځ ده زما چوټي ده زه سبق نه ویم. یاره مرچکیه خو ته راشه مرچکیه د خبرې یو عبرت او یو سبق درته ښیم. ته خو راشه که نه. شابه وایه خانه خراب خانه سم ټیم پاسي څه دې وایه څه سبق دی؟ سبق دا دی مرچکیه ډېر تیز نو څوک و خان هلته ناوخته دی هلته دې په غمه مړولو بدماش دې رانه ساس کړو ستا هغه ګودام کې ولاړو. څوک راځي وي چا رانه خر پټ کړي ما سره لاړ شه. څوک وي چا پورې مې پیسې دي مالیتې واله. زه خو رښتیا بدماش نه یم خو تا راباندې بدماش تا رانه بدماش ساس کړي دي نو هلته د خلکو نه مونږ پیسې لوم ستا په وجه. یاره خان والله چې پوره غنجې که نه څه رښتیا به وایه. هسې بدماشي خو منې که نه مرچکي خپله منمه خو بیا خو هلته چې چا پسې لاړ شو هغه ته بیا سوالونه منتونه کوو چې هلکه دا سړی ماف کړه. اوس څه ګوره تا ته دا سبق ښیم. ګوره مرچکیه او دې کې شراب دي او دې کې شراب او دې کې اوبه دي او دې کې اوبه دي. مرچکیه ګوره چې د اوبو کې دا چینجي اچوم دې کې نه مري او چې د شرابو کې اچوم مړ شي. نو د دې نه ستا څه سبق حاصل؟ نو به د دې سبق حاصل که اوبه دې وڅښلې اسم نشته او که شراب دې وڅښل نو ټول چینجي به درکې مړه شي. خان بس راځه اوس دا مداریتوب پرېږده که نه. اوس په هلته غوا مالو طلاق مال نو هغې پسې به م ګرځو را ګرځو.
یا الله دا څنګه خان مې مال راکړی تا مونږ یې د نوکران کړي راپاسه چې هلته دغه وایو که تا ته به زه کم کار ښیم طلاق مال زه چې زه مرچکیه نو ډېر تیز نو ډېر خان مړه ته شي غوا به دلالې مه کنه دا ته څنګه روانې ده خو دې بنده ته بګینې خو ته چالو مانجه در اچولې سم زه تا خو زه په شم د خانې نوم در پورې یو ګرځېدي د غریبانانو لپاره ته خو دې کله چې بله چانه لوېدی ولا دا ځان نه خرڅوم راځه دا هم پکې پکارېږي کېږه پکار به شي دا پرېږده نو داسې کار دی یا لکه مرچکیه دا څنګه پټ کړو ما دا که دا سړی را روان نه دي تم ټولې لا پرېږدو پرېښتي دي ما کس نه له پیسې د موس په موقع راغی اوس داسې څوک خو ته راځه مسله حل کومه بس مړه دې څه کې السلام علیکم خان. وعلیکم سلام خان راغلی راغلی خان خان د دې سړي څه لانجه وه یو کس چې پیسې اخیستې وې بیا ورکولې نه په خپلو پیسو یو مسیکاڼي راغلی شو دې ما پسې راغلی مسله هلکه مسله مې درله حل کړه خو وران وارنینګ مې ورکړ ما یې د کور ټول چرګان نه اوچتو اډوانس کې مې د دا چپړه مې راوړه او سبا سهار د لور راختو نه مخکې به تاله پیسې درکوي خان بس دا به تقیم ځان څه وایله غریب سړی دی دیم ځان څه نوکر کوي اتوار منډې ته دا لکه را روانې کړم په نیمه تنخوا به کار کوي وروره راوړه کنه خان دا څنګه راوړه کنه حق پروردګاره تا داسې سړي له خالي ورکړې چې هغه سړک هم نه کښې راوړه راوړه خان جبا منډې رانه بندېږي طالبه ورګدونه پسې درځم ته دې راوړمه باشا خان تا خو زه مړ کړم ظالمه ما څنګه خان یې ولا چې په سر کې دا د خالي درکړي دي که زما په نیت کې ولا چې ټولې د باندې خرڅومه یاده که ډېرې تباه که ته مې خالي که غواړې هلته به دې ورور سره قص نه کړې ته قرباني نه کړې قص کړې راځه دغه رمانده غوا ده دا دا خره دا په بیه ښه ده انډیواله دا مې خان دی اسلام علیکم دا خو جوړوال کې دا مې خان دی او مړه خانه خراب شانتې دې ورور یې په 15 لکه روپۍ غوا اخیستې ده نه هغه په 3 لکه ریښې اخیستې دي اوس مې مال یو 15 لکه پورې غوره نو دا به کتل غواړي دا به له په 15 لکه روپۍ درکړو که نه په 15 لکه خو مې راکې خو چې غاښونه یې وګوره چک کړه خان لدی خو یو غاښ نشته که نه دې څه څوک مرچکیه راځه بلې بولو نو ولې دا ټیک ته که نه خان ډېره غوښه پکې ده دا خان دې زه یم کوتې ته زما نه ښه پوهېږې خان تا خو ما لړو شو په خدای چې یو غوا تاوانه غشته خو سمې ده مې 15 لکه روپۍ وي تالته نه وي چې په 15 لکه علم اوهو مرچکیه د من دا له خبرې ولې 15 لکه کوم دي ما سره خو 100,000 روپۍ دي اړه مې و چې په دې ځمکه درته یو لس ټوکو ووام هلته خو تا دومره ډېله ګېشتې ظالمه په 100 زره خو د کور خو چې دغه هم نه کېږي خانه کړه دا ته داسې کوې راځه مسله دې حل کومه دغلته یو کس سره غوا ده او ړنده ده بس هغه ته یې دادم راځه خان دا ده غوا دا دادم بس دا د شلو زرو ده مرچکیه دا خو ړنده ده ړنده خو زه نه الم پاک پروردګار خو یې تباه برباد کړه خان نو ته خو بس اخبار نه پړاوې خو قرباني کړې که نه ظالمه کیا چې ته وې ټیک ده نو دا غوا ډوپره ده ولله هم دا دادم ښه مسته ده لکه د مستې ښځې اوړي راوړي بس صحیح ده مرچکیه را روانې که لکه ماندنه خو به ډریپ په ورته وخېږو بس را پرانیزې دغه سړي یې پیسې ورکوه ځکه نه خان پیسې دې راواله
ګوره خان ته دومره زمتریش سړی ما مې هغه ډاکسن کې واچوله یو ویړه ما ته وبسې په ګاډي کې ځو اوس خو راباندې چې ته یو ګیلاس د لیمبانو شربت وڅښه کنه د خدای بنده شربت وڅښه مرچکیه تا نه زه یو تپوس کوم او دا راته ووایه چې شربت خوږي ګوپیکه شربت خوږي که نه او تاسې ستاسو نوم دی مرچکې نو څه کې ذایقه ولا خرابې راځه الله موږ سره رحم معاملات وکړه څونه ګاډي ولاړ دي پټرول په یو کې هم نشته خان زه منډۍ ته په سایکل بوتلی وم خان والله ډېر زیات تې ستړي کموړي چې هغه غوا مې بوتلې وه یو د وینې غټ ډریپ مې ورته وخی چې هغې کې خو بیخي سلو مانده وه یاره مرچکیه وړې مې ووایي چې یو د زړه خبره درته وکړم بیا سوی خان بیا مه په عذاب وه سړی بس زما شل کارونه نور دی شپه راله څه دي مرچکیه ها نن نه پس نه دی ته زما نه دی نوکر نه زما رورې رور یاره والله خان راته غاړو درو. دا خاني زما هم ډېره لږي مړه پرېشن نن سبا خو لږه په دې نوکرانو لږ پرېشر ملشر نه راکړم او مرچکیه راځه چې ارام وکړو بس شپه راله ما سره به زما کمره کې سم دی یاره خان سپیشل والله اے سیتارې سم وای ما نه مله ټوله شپه و ماشو باندې دا کلک او ملوک وو ته چې ځو هم وایا هسې ما دي چې د مرچکې بدماش نه دي موبایل خو دا خو ما داسې دماغ خرابې شانتې ښکاري غلی شالکه مرچکې بدماش نه بل مرچکې زما رور دی وچه غوته بوتا وکړه خان په سر راته ښه خان بسه. مرچکې نه خان دا څه قسم کوی نه مړه دا هغه بل بتکې تا نه دی راوستی او ستا په سر راته شیطاني کو خان ستا نه غټ منافق سړی نشته نور د هغه په سر ته ماته شیطاني کې ستا په سر راته نه کوم ومې لږ ما دا شه غوا بوتا ورته او وکړه بعد وی ایسی د سملو ایسی دلته خو بارول پکیم نشه د باغ ته سمله موته دلته سمله هلته مسم له بچیم دلته ما کړی و ځای کټ کې سمله خانه خرابه ده ګرمۍ ده مړ کې زه دغه ته قلیارې بس سار ته لږ وخت پاتې دي همده شه هغه غوا مې منځ ته تړلې ده دا خو مونږ مړه ذرې ذرې کړو خان څه پایدې خال پرېږده غوا پرېږده پرېږده ما نیولې که نه پرېږده خان ظالم ستا د لاسه زه بره راوختمه پخپله دې م ځان په ماشومات کوو مونږ دې م بې تباه او برباد کړو پرېږده چې خوري دی او ایسي دی او دا شی دی او دا شی دی ایسي نه والله که تا له خدای بارول پکې م درکړي ظالمه دا خره چې زه بره چت ته راوختم پرېږده همدقلته مې پرېښودې خوب هم ټوله شپه ونه کړو مرچکې بدماشه مرچکې بدماشه څه دی لکه زمونږ خانان خلک یو دا ناشته ماشته و بیا مونږ وروسته کړو دا څه کېده خوبه دې ویستو مړه خان راته ونه وایي چې ته خان یې مونږ دا ټیم ناشتې ماشتې نه کوو باسه لکه باسه دی دې بیخو نه باسه غوا شا پټه کړله داسې وی لکه بتکیه دا بوس خان له څه جواب ورکوي دا څنګه وا چا پټه کړه مړه داسې وی څنګه چا پټه کړه د خدای باندې تا ته ما نه وي چې لنډر والا موږي ولا وټکوخه هغه د اوسپنې هغه د سیخ والا هغه تا نه وټکوالې سره د موږي تختولې ده داسې وی یار دا به څنګه چلي دا خو سره د موږي یې څنګه وتښتوله دغه موږي به وړو خو دا غوا به یې پرېښې وه خان له به اوس څه جواب ورکوه غریب والله چې د کوره په غلا پیسې راغې شوې ما ته یې پته ولګېده شپې یې راته قسط وکړو ټوله شپې په ماشو زه مات کړم بره چت ته ترې راوتښتېدم او هغه خو مې اوچته وم ځان سې بره راخېجوم خو ډېر دروند و بس پرې مې ښوده تر ده چې خان را پاسې و دارې څه مرداره ساده کړه بس خان دغه خان هم راوخوته خانه مرچکیال راته وایه چل څه شوي دي ځان دې په جړه مړ کړ خان په خدای مړ به شي د خفګانه به خان مړ شي بس پرېږده درېږه دا خو لانجل به خان ښه سپېرو مخلوصه خانې چل څه شوي دي الویه مرچکي خپې مې تخړېږي خپې مې رپېږي خان غوا چا پټه وای چا پټه کړه خو ډېرې توبه کوه چا پټه کړه مرچکیه ما ته څه پته ده خان خو ما پسې هغه بتقې راوخته زه خو بره راختلو بې غوا چا بوته و خان ځان لور شوم تباه
خان ځان مه وکړه هسې خان ځان مه وکړه لکه د ښځو او که وارو ته یې ډېر نه کېږي چې زه راباندې راباندې خو یو خبره ده ښه دغه د پښتنو خبره مه ومنله وایي که غواړې کاسیره نه ور وي بل سره به خاموشۍ باندې تله نه دوی مونږ ته یو اواز هم نه شو کولی چې یو اواز دې ونه کړه مرچکیه یو تپوس درنه کوم یو 50 خو که غوا دې هسې متلې ده دا راته ووایه چې دا غل په دې غوا څه کوي نو ته دا که قرباني به پرې کوي که نه څه کافر خو نه دی No, 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 no.